بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. څنګه یې خدای ټیک ټاک برابر یای؟ اوریدونکو کتونکو زما مسافر ورونو په ریاض کې چې څونه کسان دلته پاتې کېږئ، زمونږ د یو دوه انډیوالانو سره نن واقعه شو ده. د کار په بانې د اشارې نه یو دوه کسانه چوت کړلي او د هغو نه بیا روپۍ والی شو دي. نو د هغې په باره کې به هغه کس په خپله بیان وکړي او په دې مطلب دا چې دا کس څه قسم کسانو له په مخه ورشي یا په دغه باندې. نو تاسو مطلب دا چې دا کس بیا ګرفتار کوي او د هغې کوي دې کسانو سره دغه بیا رابطه وکړي، دا به د خپل نمبر هر څه درکړي او د مونږ د دولاړي و د شاپات نوم دی، دا به څه په خپل رابطه خبرې وکړي او د دې خبرې تاسو واورئ، تاسو ته به مطلب دا د خپل بیان وکړي. شاپات لا څنګه واقع شو نن ستاسو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ټول پښتنو ورونو ته اول السلام علیکم او د سلام نه بعد دا خبره کوم چې په اشاره موږ پښتانه کسان چې کم کینو نو دې ټولو ته زما دا ریکویسټ درخواست دی چې بھائی داسې یو دوه سوډاني دي او دوه بنګالیان دي. هغه سوډانی یو راشي او سړي ته ووایي بھائی مطلب د دې ملګرو ته ووایي زما سره د یو سعودي څه کار دی، د سعودي څه کار دی او زه سعودي را لېږلی یم او تاسو زما سره لاړ شئ او تا او هغه سعودی به په خپله اتفاق وکړي. وایي چې موږ لاړو داسې بیا د دې چې کوم میلاو کسانو دوه بنګالي دي او دوه سوډاني دي. نو دا اګاډی راغی او موږ اګاډي ته وختو او په اګاډي کې مطلب د یو کس ټیکو شو، د هغه نه ښه په اعتبار کې 11 ریاله واخیستل. بیا چې بل لاړ نو بل مطلب د داسې په کوڅه کې کوشو مرګرو چې دا ویډیو څونه کسان ګوري مخې ته شیر کړه چې دا هر کس ته ورسي چې دا واقعه در چا سره راځي. مرګري چې څونه کسان ګوري دا ویډیو مخې ته شیر کړئ. صحیح ده. دا بل چې کم کوشو دا مطلب د دې رامي مطلب دا په دې ګاډي کې روپۍ واچوي. دا موږ چې کم کسان دا کم کس وړي دی دغه ده د کار دپاره دې رامي راواغستې. ده چې راواغستې نو به یې موږ ښه ول دی چې به یې ته روپۍ ورکړه. ویې نه ته به څه نه وې هغه چې موږ چې داسې پنځم قدمه دا ګاډی لاړ وی وقف موږ یې ودرولو. داسې وی به یې په دې ګاډي کې زموږ نه روپۍ ولوېدې. نو موږ مطلب دی چې پوه نه شو موږ وی تاسو بټوې راوالی، موږ بټوې راواغستې. نو 1540 ریاله زما سو او 1400 ریاله زما راغه بل ملګري سو چې نوم یې په زلنان دی. داسې زه ټولو پښتنو ته دا وایم چې بهی سوډانی کس دی، دوه سوډاني دي او دوه بنګالیان دي. دا بنګالی ډریور دی، یو بنګالی ته په اعتبار کې کوشي. داسې نو زه دوی ته دا وایم چې هر کله به مطلب دا سوډانیان دا بنګالیان تاسو له راله او دقه شان خبره یې کوله څنګه چې زموږ سره وکړه چې بهی دا روپۍ په دې ګاډي کې واچولی او تاسو ته وي چې بهی مطلب دې ماله شمتې راکوئ زه ستاسو تلاشي کوم. نو هم دغه کسان دي. زما ټولو ملګرو ټولو بایګانو ټولو پښتنو ته دا درخواست دی چې بهی زما نمبر دی مطلب دی ریوالی داسې زمونږ نیوال دی تقریبا وایي 2100 ریال. د هغو به ډېره مهرباني که وینیو او موږ له مطلب دی دی ونیو او کله موږ شورتې له دې ملګرو ورکړه او زمونږ دا روپۍ دې واخېستې نو ډېره مې مهرباني. که دغه نه یاره نو زما دا دغه دی چې موږ خو یاسې هم والیو که نه، خو زما ټول پښتنو ته دا دغه دی چې هسې نه به مطلب دی زمونږ شان تاسو ووایي. داسې هسې نه چې هغه روپۍ درته واچوي په ګاډي کې او بیا وایي چې تلاشي راکړه. نو دغه کسان ارامیان دي که دغه روپو وال دي، روپو والا دي. ټیک شوه. بهی هسې نه چې ستاسو نه مطلب د روپۍ وایي موږ خو هسې هم غرق شوي. ټیک ده. نو زما ټولې پښتنو ته دا درخواست دی. نو دا راته ووایه تعالی دې پښتنو له ورم کړي او ګیرم شي. لکه دا روپۍ ستاسو د جادو په سیسټم ولګېږي، جادو په سیسټم تاسو ته پته ونه لګېده چې دا څنګه زموږ د روپۍ بټوه کې ښه برابر کېښودې صدیق ستاسو دا روپۍ دي او په دې بل سړي باندې را کېښودم. دا کوم چې موږ کار له وړي په دې را کېښودو چې ارامیان تاسو نه یو دا ارامي دي د اعتبار دپاره بې دباو پرې دا پرېښودي. دا موږ شورتۍ له وړو دغه یې واخېسته او موږ چې به یې مطلب دی کوشو زموږ په نظر کې موږ له چې دوی دا بټوې راکړې نو موږ وایو چې یاره به زموږ دا روپۍ خو موږ له راکړې. ٹھیک ده. خو چې موږ کوشو موږ خپلې بټوې وکتې نو زموږ په بټوو کې بیا توقع پرتې وي څه پکې نه. نو زما ټولو پښتنو ته دا درخواست دی چې وروره موږ خو یاسې هم والی شي. ټیک ده. خو چې تاسو ونه وایي
او کو پرس که تاسو باندې رالی نو پښتون خو نور ډېر نر قام دی ټیک ده ته ته خپل نمبر ووایه چې تاسو نمبر یې دا کتونکو ته بیا چاته دا دغه شی نمبر ورته ووایه چې بیا نوټ کړي ټیک شوه او په دې ټایم کې به یې موږ ډېر سخت در کړي او په کلي ته هم روپۍ نشي لېږلی دا خو ډېر سخت وخت دی مطلب د جیب کې روپۍ د چا څه نه دغه نه مطلب د ډېر سخت به زړه کړي زما هغه بل ملګری خو جاړي او زه خو دا یم چې روپۍ رانه 540 ریال والي شوي او دا غنه خو سلول دا غنه تقریبا څه کم ول سوریاله ولا شو کم اندر درې چې باغ کې سانو تاسو په خپل ول کنه بالکل فضل جړل فضل حنان دي ټول پښتنو ته دا ان شاء الله ولعزیز چې دا په پښتون بایله دا کسان الله ورکي او کچري ورکړي نو زما نمبر دی 050 او 8 7 او 9 واحد 7 0 5 9 4 6 او 8 7 9 1 بس دغه نمبر 0 5 9 ها 4 6 8 7 او 9 1 7 مرګرو دا نمبر واورئ 0 5 9 4 6 8 7 9 1 7 بیا واورئ 0 5 9 4 6 8 7 9 1 7 دا دغه شیر کوي او تاسو ته ملاو شو په دې نمبر بیا دې سره بیٹه وکړئ او دا دغه شیر کوي جار مرګرو دا دغه مخې تاسو شیر کوي او دا کس چې چاله فلاس باندې ورغی او چا گرفتار کو ناغله موږ مطلب دا د خپل طرف انعام هم ورکو یو انعام به ورکو او دا چې کس مطلب دا چې دا روپۍ مثلا نه خود لکه دا کم بل کس و دا فضل حنان دا ډیر یو عاجز او غریب کس و چې ماخام ډوډۍ نه خوړل جړلې او دا کور نه راغله تقریبا یو د لاک ډاون نه یو میاش مخکې راغله د تقریبا ټوټل به 10 ورځې کار نه کړي او دا څه کسان له روپۍ ورکړل په قرض باندې او په دغه باندې یو ډیر به دسته واجز سړی کو چاله فلاس داس قسم د کسان ورلو نو تاسو مطلب دا چې تاجه کې گرفتار کړي او شورټه ترنګ وکړي بیا زموږ سره بيتاو کوي نو مطلب دا کسان هغه کسان پیژني او وې به انسي گرفتار به کی صحیح د طریقه باندې مطلب دا کو بل ځان تم خیال کوي مطلب دا چې ډیر نن سبا کې ډیر سبا تنگ حالات ته او د چا څه مطلب دا غریبي دا د خرچو روپۍ نشته دغه نشته نو دا څه قسم لا قسم په نخرو باندې دا ډاکوان راځي سړی نه دا پیسې وایي صحیح ده نو ځان تم خیال کوي کله راشي وای په جمعهتونو کې مطلب دا چې دلته صفایي ده او زموږ سلاړ شي بیا یو 200 روپۍ راکړي او ځل لوي واپس راوړم په دې واسطه باندې د 4 روپۍ تختې پټایي دي او په څه دغه باندې دا ډوک پوک شروع کړل نو خپل ځانونو خیال ساتي یو دا مطلب دا مخ ته دا ویډیو مخ ته شیر کړئ چې غونډو کسانو ته ورسي پښتنو ته پنجابیان ته هر چاته مسلمانانو ورته ورسي صحیح ده او د خپل احتیاط کوي په جیب کې زیاتې پیسې مګر ځوي نن سبا ډېر تنګ حالات راغلي دي صحیح ده نو زما دغه تاسو درخواست دی او کو چاله دا کس په مخه باندې ور د اشاره په کسانو باندې به لازمي پیښیږي نو مطلب دا چې ویني سره گرفتاری کوي 2 بنگالیان دي 2 سودانیان دي دا بنگالي گاډه چلای دا سوداني په یو ترتیب باندې راشي تا ته وایي راشي د سعودي څخه کار دی او ترار شو بیا به دغه سوداني لقسته روپۍ راوالي دغه سوداني بل قسته په اعتبار کې دی گاډي نه روپۍ راوالي او بیا به دا نور بل به کو شوی د مان روپۍ لیدل مال راواله نو دا غریبانو نه بده چل باندې دا روپۍ اغستري لکه د جادو په سیستم دی اغستی دا بټوي واپس مونږ راکړل لکه مونږ په دې جیب کې لکه دا چې مونږ دا روپۍ کېخوي ولکه دا پاتره ته ونه لګی چې دا روپۍ څنګه ستل څنګه غاړه لاړه بیا مونږ خپل ځانو کټ بټوي نو بټو کې یو روپۍ نه و صحیح ده زما غونډه تاسو سلام دی او زما مطلب دا نور سوم دې کس خپل خبرې وکړو تاسو مطلب دا چې بیا خپل مخ دا غونډو کسان ته دا پته و دا د جیب خرچه و د کسانو خپل د جیب خرچه صحیح ده زه به نور څه وایم مطلب دا خپل خبرې تب کې نور څه به چا پاتله جو بس دغه خبرې ترې دي نه خپل خیال کوي رونو خپل خیال کوي نور مطلب دا مخ ته ویډیو شیر کړه چې غونډه پښتنو ته ورسي د ریاسونه مزدور کار لوګ دي چې هغه ته ورسي صحیح ده سلام علیکم پښتنو بایګانو ته دا درخواست دی ورو چې په جیب کې د 50 ریال د 60 ریال نه زیاتې مګر ځوي د کار پښتون بزان ته وای چې زه نرم کنه چې ځای زمانه مدرسې د دنه څنګه غستري خو قسم مې په خدای کا بزان کوي
زمونږ په د دوی په نسبت کې زمونږ له به ښه برابره په دې بټوه کې دا روپۍ کېښودې پوه شوې که نه د هغو مطلب دی زمونږ نه داسې نه شو مونږ به یې وال وې هر څه به یې راسه کړ خو زمونږ نه یې داسې روپۍ نه شو اخیستی زمونږ نه یې اخیستې دي په جادو باندې باید سحر دی جادو دی او تاسو ټولو پښتنو مطلب دی ځان پټه ځان